دا په کابل کې د اتراګاندي په نوم د ماشومانو د درملنې روغتون دی. هغه ځای چې په خوارځواکۍ اخته لسګونه ماشومان پکې بستر دي. د دې ماشوم کمزوری غږ په افغانستان کې یو لوی کړکېچ ته انعکاس ورکوونکی دی. هغه بحران چې ورځ تر بلې ډېرې کورنۍ پکې ښکېل کېږي. د کابل په روغتونونو کې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې د خوړو د کمښت او بدن کمزورۍ له کبله یې خپل طبیعي وزن له لاسه ورکړی دی. خو هغه څه چې په روغتون کې لیدل کېږي د واقعیت یوه برخه ده. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې په 2026 کال کې به شاوخوا 3.7 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، چې له دې ډلې نږدې 1 میلیون د شدید خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فقر، بیکاري، وچکالي او د بشري مرستو کمیدو په کافي اندازه خوړو ته د ډېر شمېر کورنیو لاسرسی محدود کړی دی. خوراک نشته کنه، خپل شیدې نشته، څه ورکوو، مجبوري ده کنه. اوس راغلی له پاکستانه دا 8 میاشتې کېږي څه راغلی. ماشوم خو ډېر سخت مشکل لره. اوس شکر که ډېر ښه د لستونې په عذاب و، داسې ټول بدن یې داسې و لکه پور سوی و. دا کمزوري د بډوګې کمزور دی، د سترګې کمزور، د زړه کمزوری ده. دا زما لمسی دی، زه خپل اولاد نه لرم. دا بیا مور ما ته راپاته سوی دی، د 4 میاشتو دی. اوس دا 5مه میاشت ده. اوس ډاکټران ویل چې د جالات بیخي خراب. اوس وایي سپینه وینه یې کمه ده، سره وینه یې کمه ده، مالګه یې کمه ده. نو تر 2 کلنۍ ښکته ماشومان تر ټولو ډېر له خطر سره مخامخ دي او د خوارځواکۍ ډېر موارد د همدې عمر لرونکو ماشومانو کې ثبت شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او ماشومان به د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړي، خو د بودیجې کمښت د مرستو رسولو بهیر ټکنی کړی دی. خوارځواکي یوازې د نن ورځې ولګه نه ده، دا کیدای شي په کلونو د ماشومانو جسمي او ذهني وده اغېزمنه کړي. کارپوهان وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه او د دغې ډلې سختګیرانه سیاستونه له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو له عواملو څخه دی. د دوی په باور دغو محدودیتونو د مرسته رسونکو بنسټونو د فعالیتونو بهیر ستونزمن کړی دی او د بشر دوستانه پروګرامونو له دې ډلې د روغتیا او تغذیې څانګې د مالی منابعو پر تامین یې منفي اغیزې پرېښي دي. ما زحمت خود خواهد کشیدیم. صحیح موږ به خپل زحمت وباسو، که زموږ ماشوم مړ شي موږ به وژاړو، خو دوی به هم د نړیوالې ټولنې په توګه شاید وجدان یې تر فشار لاندې راشي. وجدان یې اوس هم تر فشار لاندې دی، ځکه دوی پوهیږي چې په افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې ده. دوی پوهیږي چې زموږ ماشومان معیوبه کیږي. دوی پوهیږي چې زموږ ماشومان په راتلونکي کې خوارځواکۍ له هر کاره غورځولي دي. کله چې دوی پوهیږي د طالبان روغتیا وزارت ته د مراجعه وکړي، د مرستو اخیستلو لپاره زموږ دروازې تل پرانیستې دي. د روغتیا په برخه کې زموږ خبرې اترې باید هغه سیاسي برخه لرې کړي. برای گرفتن کمکشان دائم دروازه ما خلاص است. برای گفتگوی ما در بخش صحت باید بخش سیاسی را او طرف کنه. د میلیونونو افغان ماشومانو لپاره دغه کړکېچ نور یو خبرداری نه دی، بلکې د ورځني ژوند پر یوې برخې بدل شوی دی.